ګرانو او نازولو ماشومانو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ راغلی وای چې خپل درس ته غوږ ونیسئ. درس به بیا څنګه پیل کړو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین. تاسو د نن ورځې درس کله چې زی، ژی او سی د واو سره راشي وګورئ. زی او بیا ژی او بیا سین راځي چې د واو سره یو ځای شي. ښه، اوس نو د ښکلي نجلۍ د تاسو نه پوښتنه کړي کله چې زی جمع واو شي څه شی کیږي؟ زی جمع واو شي زو کیږي. آفرین. زی و واو زو کیږي او کله چې یوه ری ورسره راشي زور. دغه ځوان تاسو وګورئ ډېر غټ وزن یې پورته کړی. دا یو زورآور ځوان دی، زور لري. زی و واو زو، یو ری ورسره راغلی زور شوی زور. زی و واو زو، زور. دا یو زورآور ځوان دی. او بیا کله چې ژی د واو سره راشي څه کیږي؟ ژو کیږي. آفرین، ژو کیږي. او کله چې یوه یا ورسره راشي کی ژوی. ژوی. دا چونجی تاسو وګورئ. چونجی یو زنده جان دی. زنده جان ته یا ژوندي شي ته ژوی وایي. او هغه ګل هم ژوی دی، هغه هم ژوندی حسابیږي. څنګه چې پورته کیږي وده کړي یو ژوی دی. ژوی. ژی و واو ژو، یوه یا ورسره راغلی څه شوي؟ ژوی ته جوړ دی. ژوی. دغه ښکلې هندوانۍ تاسو نه پوښتنه کړې، دغه شنې ښکلې هندوانۍ ویلي چې کله چې سین جمع واو شي څه کیږي؟ سو کیږي. آفرین، ډېر ښه پوه شوئ. سو کیږي. لکه سو د سور په کلمه کې یوه ری ورسره راغلی سور شوي. سور. سین واو سو، ری ورسره راغلی سور شوي. لکه دغه سور مایه، سور رنګه کب یا سور رنګه مایه. ځینې خلک ورته کب وایي، ځینې خلک ورته ماهی وایي. سور رنګه کب. خدای دې وکړي چې د نن ورځې درس مو ښه زده شوی وي ماشومانو. نور نو تاسو وخت پوره شو. د خدای پامان.